د کہانی شروعات کیږي د ډاکټر فریډریک نه چې هغه د موسمیاتو په کمپنۍ کې کار کوي او هغه نه پس هغه خپل لور پس سکول ته راشي چې دا غي نوم سیمون وي او هغه خپل خاندان په گاډي کې کینو ډیر تیزه سره په گاډي کې روان وي او دینه پس مونږ په اسمان کې توري وریځ وینو او دراصل فریډریک د دې وریځو نه تختی او هغه دا وایي چې په لږ وخت کې باران کې دوه والا دی او دا څه عام باران نه دی د دې باران په لپیټ کې چې څوک هم راغلل هغه به ډایرک مړ شي د دې د وجه فریډریک سیف ځای ته ځي او په گاډي کې شاته د فریډریک زوی ناست وي چې دلته ته فریډریک غوسه شي ورته وایي چې سیټ بیلټ واچو چې دې سره د فریډریک توجه د طرف ته شي او لږ مخکې تلونه پس هغه د گاډي اکسیډنټ وشي او اوس لږ وخت کې باران هم کېدو والا وي او دې کې فریډریک د گاډي نه راوځي او خپل خاندان پیدل روان کی او دوی د ځنګل طرف ته روان وي او فریډریک یو سړی وویني چې دې نه پس هغه ورپسې شاته ور روان شي او دې نه پس فریډریک د خپل خاندان سره د ځنګل منځ ته راورسي او ولته یو بانکر وي چې دا د دوی کمپنۍ والا جوړ کړی وي او دا ټول دې بانکر ته راننوځي او د ټولو نه مخکې ځان سینټایز کی او اوس فریډریک د خپل خاندان سره په دې بانکر کې وي او دراصل فریډریک چې په کومه کمپنۍ کې دې کمپنۍ ولا دا بانکر د ایمرجنسي د پاره جوړ کړو او دې نه پس فریډریک راشي خپل لور سیمون ته وایي چې زه بهر اوزم ولې چې په دې باران کې وایرس خور شوی دی او دا غي علاج صرف زه پیدا کولی شم او هغه د سیفټي وسایل ځان سره واخلي او د دې بانکر نه وځي نو سیمون چې په خپل موبایل کې وګوري نو هغه چې زما پلار رښتیا وایي ولې چې د باران د وجه ډیر خلک مړ شو او د دوران کې د دې د بانکر دروازه څوک اوټه نو دلته د سیمون مور سیمون ته وایي چې دروازه کولو نه کی خو سیمون د مور خبرو نه مني او هغه لاړ شو د بانکر هغه دروازه کولو کی او بهر هغه سړی ولاړ وي چې کله دوی د ځنګل طرف ته را روانو نو دی ورپسې شاته را روانو او د دې باران د وجه دغه سړی ډیر په بد حالاتو کې دی چې دی کې اچانک دغه سړی د سیمون رور اونیسي چې دی کې اچانک د سیمون مور راشو دغه سړی له د کور کې او بهر طرف ته خطا کی هغه وسروم بهر وي او د سیمون مور سیمون ته وایي چې د بانکر دروازه بند کا چې دی کې سیمون مجبورن د دې بانکر دروازه بند کی او په دې باران کې د سیمون مور او دغه سړی مړ شي سیمون د خپل مور د مرګ د وجه ډیره په صدمه کې وي خو دا غیر اور وړو کې دغه د وجه هغه چوپ وي او سیمون چې د دې بانکر اپریټینګ سیستم چک کینو هغه ته پته ولګي چې دغه نورم بانکرونه دي نو هغه غي سره د رابطې کوشش وکړو خو دغه ځای کې سیګنل کار نه کو دغه د وجه هغه رابطه و نه کړه او سیمون ډیر زیاته پریشان وي او دا وی چې اخر او کم سو د بهر حالات هغه کتلیو او بهر وتیم نشي او اوس هغه دا وی چې د پلار انتظار وکوم او با سره بل لار شتم نه او اوس پرور او ورځ تیریږي چې ورځ په میاشتو بدل شوي او میاشت په کلونو خو دا غي نه پسم د سیمون پلار را نغلو او د سیمون هغه وړو کې روډ چې هغه اوس غټ شوی دی او هغه غوسل چې زه د دې بانکر نه وزم او ډیر زیات غوسم وي دلته سیمون دی پوي کې ورته وي چې زمونږ پلار به ضرور راځي او یو شپه د سیمون رور او دوی نو سیمون دا فیصله وکړي چې زه به سیفټي سوټ واچوم په خپل او بهر اوزم چې دینه پس هغه بهر روزي او د بهر منظر وګوري نو ډیر بد حالات هم وي او هغه غزه وګوري چې کم ځکه د دې مور مړ شوی و چې دا غي درد اوس هم د دې پسینه کې دی او سیمون وی چې زه به داسې ځای ګورم چې الته انسانانو سیږي او دینه پس هغه مخ کې روان شي چې هغه په سړکونو باندې ډیر نشانونه وویني چې په هغه باندې یو غش جوړ کړی او مخ کې لیکلی وي چې 2500 میټر چې دینه پس سیمون مخ کې روان شي او په سړکونو باندې هر طرف ته تباہی وي او اخر کار هغه غزه تر ورسې چې کم ځای کې د دې غشو نشانونه نو چاغال ته وګورو نه هر طرف ته لاشونه پراته وي نو سیمون دا پوښي چې په دې دنیا کې څوک هم نه دی بچ شوی او هغه واپس خپل بانکر ته راشي او خپل ورور ته وایي چې په دې دنیا کې څوک هم ژوندي نه دی بچ شوی خو دویم د دې بانکر زندګۍ نه پریشان شو او هغه وایي چې مونږ به دا بانکر همیشه د پاره پریدو ولې چې په دې کې زمونږ ساه بند شو او په دې کې د اوسېدو نه خده چې مړ شي نو اوس دوی دا فیصله وکړي چې په سبا باندې به د دې بانکر نه وځو او چې دوی د شپې ود شي نو اچانک د دې د بانکر اکسیجن ختم شي او سیمون هو بهوش کېدو والا وي خو د سیمون ورور ډېر په مشکله پاسي او خپل خور د بانکر نه بهر رو باسي او د څنګه بهر رو باسي نو الته انسانان وی چې هغه بچي وي او ټوپک په لاس ولاړ وي او دوی ته ټوپک نیولي وي او دراصل یو شپه مخکې چې سیمون بهر وته و نو د کسانو دا سیمون لیدلې و د دې د وجه هغه دې پس شاته راغلل او د دې بانکر اکسیجن پایپونه بند کړل چې د دوی ساه بند شو د دې بانکر نه بهر روزي او د دې بانکر دروازه کولو کی نو دلته چې سیمون او د سیمون رور دا کسان وویني نو هغه ډیر زیات ویریږي او د دې ګروپ لیډر چې داغه مارټین نوم وي هغه ورته وایي چې دلته مونږ د خوراک د تلاش لپاره راغلی یو خو د دې راتلل بیکاره شي ولې چې دلته کم خوراکو هغه سیمون او د غیر اور ختم کړیو نو چې مارټین ته د دې باره کې پتو لګي نو هغه ډیر زیات غوسه شي او هغه دا وایي چې زه به ضرور خور په دې بانکر کې لوک کم همیشه د پاره او د دې ځنه بلاړ شم خو د مارټین د تلو نه مخکې سیمون ورته وایي چې ماته د نور بانکرونو باره کې پته ده نو زه به تا هغه ته ورسوم نو مارټین چې دا وره نو ډیر زیات خوشاله شي او هغه د خپل ګروپ کې شامل کی او سیمون د خپل رور سره د مارټین په ګروپ کې شامل شي او د نور بانکرونو تلاش پسې روان شي نو دلته سیمون ته پته لګي چې د دنیا 90% آبادی ختمه شوې ده او چې کم 10% بچ شوی دي هغه خوراک پسې ګرځي او د خوراک د پاره بل خلک مړ کول د دوی د پاره عامه خبره ده او اوس د نه پس دا ټول په یو ځای روان دي او د بانکرو تلاش کوي چې د دوران کې دوی د گاډي आवाज ووري چې هغه زرزان پټ کی چې د کې یو دوه کسان د گاډي نه راکوشي او هغه سره هتیار په لاس پی او د دې اراده خنه
کیږي او دا کسان چې کم کسان بچ شوی وي هغه پس راځي او اغوا کوي او ځان سره بوزي او دنه پس دغه دوه کسان د ځنګل طرف ته روان شي چې دې کې اچانک دوی یو جنې په منډو وویني چې هغه دوه کسان دغه جنې پس ور روان شي چې دې کې د موقع نه فائدہ واخلي او مارټن د خپل ګروپ سره د اغه ځای نه وځي او چې لږ مخکې دوی لاړ شي نو دې کې دوی دغه جنې وویني چې هغه دوه کسانو نه منډه وهلې خو دغه دوران کې د دې جنې خپل په چکړو کې راشي یعنی دا موز د دې وایرس نه متاثر شوه نو مارټن مجبورن دغه جنې ولي او دا غزه نه روان شي او په دې اوس شپه راشي نو دوی شپه په یو کور کې د تیرولو فیصله وکړي او چې څنګه سبا شي نو دوی خپل سفر جاری کړي او مخکې روان شي او لږ مخکې تلو نه پس اچانک د سیمون د رور خپل پسخه وبو کې راشي چې دا وویني نو دا ټول ډیر زیات حیران شي اوس مارټن هم چې زه د وایرس نه متاثر کس په خپل ګروپ کې نشم پرېښودی نو دلته چې مارټن د طرف ته ټوپک ونیسي نو دی کې سیمون د مخه ته راشي او ورته وایي چې ودرېږه او هغه زر د خپل ورور نه بوټان وباسي او جورابت چې څنګه وباسي نو د هغه خپل سمه دمه وي او هغه له داسې بوټان ورکړو چې هغه واټر پروف وو د دې د وجې هغه بچ شو او دنه پس دوی خپل سفر جاری وساتي او مخکې روان شي چې لږ وخت پس دوی بنکر ته ورسي چې د کم باره کې ورته سیمون ویلیو او هغه بنکر بند وي چې هغه سیمون د خپل فنگر فرند په مدد باندې کولو کی او چې دوی دغه بنکر ته راننوزي نو دغه ځای کې خوراک وي چې ډیر زیات خوشاله شي او شپږ کال پس د مارټن ګروپ په مړه خېټه باندې خوراک وکړو او دنه پس سیمون یو کمرې ته ورشي چې هلته هغه یو موبایل وویني او دا موبایل د بل چا نه بلکې د سیمون د پلار وي او سیمون چې د پلار موبایل چې ګول شروع کړي نو هغه کې یو ویډیو وګوري چې هغه د سیمون د پلار د بوس وي او هغه ورته وایي چې ته زر تر زر ځان سویډن ته راورسوه او ورته دا مو چې ته د دې وایرس ویکسین جوړول شي نو سیمون چې دا ووري نو ډیره زیاته خوشاله شي او د هغې په زړه کې یو امید ژوندی شي چې زما پلار ژوندی دی او سیمون خپل ضرور ته هم دغه ویډیو وښیي نو اوس دا دواړه فیصله وکړي چې مونږ به سویډن ته ځو دنه پس هغې مارټن ته ووایي نو مارټن ورته وایي چې زه تاسو سره نظم او په دې بنکر کې د سهولیات وسایل شته چې په دې کې مونږ په آرام سره وخت تیرولی شو او دنه پس سیمون او د هغې ورور یوازې د سویډن طرف ته روان شي خو دلته دا پیټرس نومې جنۍ دا هم فیصله وکړي چې زه به سیمون سره ځم او هغې سره خپل دوه ملګري روان شي او په دې بنکر کې صرف مارټن او د هغه ملګري پاتې شي او لږ وخت پس پیټرس او د هغې ملګري سیمون سره میلو شي نو چې سیمون دوی وویني نو ډېره زیاته خوشحاله شي او لږ وخت پس دا ټول د خوراک دپاره کیني چې دې کې اچانک په دوی باندې څه کسان حمله وکړي چې هغې دوی نه دا خوراک په زور اغشتو چې دوی دا وویني نو د هغه ځای نه ټول منډه کړي او د یارې د لاسه سیمون په بله لار باندې وځي چې دې کې اچانک سیمون یو ماشوم وویني چې هغه به دوایانې اچولې یعنې د انرژي دوایي به اچوله او د هغې د وجې هغه ژوندی و چې دې کې سیمون دې ماشوم له خوراک ورکړي خو دې دوران کې د دغې ماشوم پلار راشي او هغه ته دا لګېده چې سیمون د ده زوی اغوا کوي خو سیمون ورته وایي چې نه زه ستا زوی ته څه نقصان رسولو والا نه یم او لږ وخت پس دغه ځای کې باران شروع شي نو د باران د بچ کېدو دپاره سیمون دغه ځای کې ناسته وي او سیمون نور هم د خوراک سامان دغه پلار او زوی له ورکړي او چې اوس باران ودرېږي نو دغه پلار او زوی بهر وځي چې په دې کې څه کسان په دوی باندې حمله وکړي سیمون دا هر څه ویني او هغې دا غوښتل چې زه دوی بچ کم خو الټه به سیمون د دې کسانو شکار جوړ شي او بل خوا موږ ته پیټرس او د سیمون ورور ښیي چې پیټرس خپل کور ته راشي چې کوم ځای کې هغه پیدا شوی وه او هغې ته پته ولګي چې کله شپږ کاله مخکې دا وایرس راغلی و نو د هغه وایرس په لپیټ کې زما مور او پلار هم ګیر شو او هغه مړه شوه چې دې سره هغه ډېره زیاته خفه وي او دې نه پس دا ټول واپس هغه ځای ته راشي چې کوم ځای کې دوی میلو شوي وو او دا ټول واپس میلو شي او د دوی ګروپ واپس جوړ شي او چې دوی د دې ځای نه څنګه ووتل چې دغه ځای کې یو سړی راشي چې هغه سیمون پسې شاته راغلی و او هغه د سیمون ورور ونیسي او چاقو ورله په مری کېږدي او دا ورته وایي چې تاسو سره څومره د خوراک سامان دی دا مال راکړئ که نه دا لږ وژنم چې په دې کې دغه ځای کې مارټن راشي او چې دا سړی مارټن ټوپک په لاس وویني نو ډېر زیات غوسه شي او دې کې هغه ډایرکټ د سیمون د ورور په خېټه په چاقو باندې ووښي او د هغه ځای نه وتښتي او سیمون چې خپل ورور زخمي وویني نو د هغې نه یو دوه خطا شي خو دې کې اچانک دې ته رایاد شي چې دلته نږدې یو بل بنکر هم دی چې دې نه پس هغه د خپل ګروپ سره هغه بنکر طرف ته روانه شي چې لږ وخت پس دوی دغه بنکر ته راورسي او هغه بنکر کولو کړي او هلته د میډیکل سامان راواخلي او زر د سیمون د ورور علاج شروع کړي او مارټن سره یو ډیوایس چې هغې کې د ټول ښار نقشه وي او مارټن ورته وایي چې په دې نقشه کې یو اوږد لاین دی او ما ته داسې لګي چې دا یو دیوال دی چې دی د دې لپاره جوړ کړی دی چې کم کسان د وایرس نه انفیکټډ نه دي هغه د دې نه اخوا صحیح سلامت اوسېدي شي او که مونږ ټول هغه ځای ته لاړو نو مونږ هم کېدی شي دغه ځای کې صحیح سلامت اوسېدي شو او د دوی دا ټارګټ دی چې دغه دیوال طرف ته ځان ورسو او دې سره دا ویب سیریز ختم شو که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ